د افغانستان کلتور او فرهنګ. ګورئ د موږ افغانستان کې ځینې کلتورونه دي حلال دي او ځینې کلتورونه دي حرام دي. ښه، که څوک دا کار وکړي هغه حرام کلتورونه وکړي هغه انسان نه کافر کېږي، دین اسلام نه وځي. لکه داسې کلتور څوک پله لورې اخلي بدو کې ورته ورکوي، څوک دا بدل واده کوي، نور دا ځینې جرګې دي چې بیخي داسې حرامې دي، د هغه ته هېڅ رقم ته دلیل دین اسلام نه ته سازولی نه شي. جرګه چې وه چې امریکایانو ته اجازه یې ورکوله چې زموږ خاورې کې اوسېږي، دغسې جرګېګانې حرام دي، دا د الله شریعت سره ټکر لري. پوه شولې، دغسې شیان چې دي دغسې شیان حرام دي. نور دا د زموږ افغانستان ځینې کلتور کې دي د ښځو کالي، اوس د حجاب اسلامي مخکې دغه د کور کالي اخلي، وایي دا زموږ کلتور دی او موږ د عربي حجاب نه منو، دا زموږ کلتور دی. دغسې شیان حرام دي. څوک چې دغه کار کوي دغه انسان کافر کېږي، بیخي دغه انسان مسلمان نه دی. او دا ملایان چې دغه جوماتو کې دي دغه خبرې نه کوي د دغه موضوع باندې، د دې قصې کې نه دي. او موږ شیعان د ایران شیعانو کافرانو سره او د پنجاب ادارې شیعانو کافرانو سره موږ هېڅ کلتور نه لرو. دې لپاره زموږ عقیده دا ده اهل سنت والجماعت یو، او هغه خو شیعان دي کافران دي، هغوی دا نوع اقسام حرام شیان لري. او د پاکستان هم اداره هم خو دغه شیعه ده، د کافرانو اداره ده، هغو سره موږ هېڅ کلتور هغه نه لرو. پوه شولې، که څوک کوم هیله سازی او ځي د هغو د کافرو شیعانو د ایرانو یا د کافرو شیعه د پاکستانو د هغو د کلتور د هغو د فرهنګ دلته افغانستان ته راوړي، بیا پس هغه نه وایي زه دغه منم او دغه عربي حجاب نه منم، دغه شی دین اسلام کې دی دغه زه نه منم، دغه انسان کافر دی، دغه انسان بیخي مسلمان نه دی، زندیق دی.